په دغه ناسته کې چې تیره شپه ترسره شوې ده د سکاټ میلر او د سولې په برخه کې د امریکا د استازي خلیلزاد او د ولسمشر غني ترمنځ په دې باندې خبرې شوې دي چې دغه د سولې خبرې باید څنګه پر مخ لاړې شي او دغه شته جنجالونه یا ستونزې چې راولاړې شوې دي دا په څنګه حل شي. نو د دواړو طرفه په دې باندې بحث شوی دی، په دې باندې خبرې شوې دي. خو خلیلزاد په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی چې د سولې پلاوی چې دلته په دوحه کې دی د هغې سره په تماس کې دی او د دې دغه د سولې هیات ملاتړ کوي. نو په ظاهره خو دا خبرې دي، خو هغه جنجال چې په دوه مادو باندې تر اوسه هم پر ځای باندې دی، دواړه لوري په دې هڅه کې دي تر څو د یو حل لاره ورته وګوري، تر څو دغه د سولې خبرې مخ پر وړاندې باندې لاړې شي او دغه دوه مادو باندې چې اوس هم جنجال پر ځای پاتې دی. د ولسمشر غني د سفر څخه وروسته سبا تمه کېږي چې دواړه د تماس ډلې یو ځل بیا سره کینی او دغه جنجالونو په اړه باندې خبرې وکړي. نو ډیپلوماټیکې هڅې هم پیل شوې دي په دغه مورد باندې د یو شمېر هیوادونو استازي چې دي هغه په دوحه کې حضور لري تر څو د سولې خبرو په وړاندې باندې چې کومې ستونزې راولاړې شوې دي په کومو موضوعاتو باندې چې اختلافات دي دې ته د یو حل لاره وکتل شي. همداسې د کوربه هیواد د قطر د مسؤلینو سره خصوصا د امیر سره به هم د سولې په مورد باندې ولسمشر غني خبرې وکړي او همداسې د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سوداګریزو پر راکړه ورکړه باندې هم بحث کیږي. نو سبا وګورو چې آیا د دواړو ډلو د تماس ډلو ترمنځ به ناسته ترسره شي او کنه دوی به یو توافق ته سره ورسیږي، کنه دا به سبا معلومه شي. خو دغه سفر څخه وروسته تمه کیږي چې د سولې خبرې د تیزۍ خواته لاړ شي تر څو دغه کړنلاره مکمله شي او هغه نه وروسته دواړه ډلې په یو اجنډا باندې کار وشي تر څو رسمي خبرې پیل شي.